بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فطهروا صدق الله العظيم. محترمو د غسل متعلق یو څو مسائل چې غسل کله فرض وي او کله سنت وي او کله مستحب وي، نو دا ټول مسائل به په دې کلیپ کې مونږ او تاسو بیانو. نو دا مسائل چې دی هر عاقل بالغ مسلمان ته یادول ضروری دي. اول نمبر دا مسله چې غسل کله فرض کیږي. اول نمبر غسل په وخت کې فرض کیږي چې کله منی وځي په شهوت سره. په شهوت سره چې منی وته نو غسل پتا باندې فرض دی. اوس منی پیجندل به مونږ څنګه کوو چې منی څنګه ای محترمو منی چې دی دا بدبوی لري او داسې لګه ټینګ غوندي وي. نو چې کله دا وته په شهوت سره نو بیا به ته غسل کې. او دویم نمبر کورواله سره هم غسل فرض کیږي. او دریم نمبر چې کله ته خوب نه پاسې دی او تی قتل چې په پرتوک باندې دی دا منی قطرات دي، نو بیا هم پتا باندې غسل فرض دی. اوس داسې د غراله چې ته ودوي خوب نه پاسې دی، خوب دې نه دی لیدلې او قطرات دي، نو بیا هم غسل کې. او که خوب دې لیدلې دی شاهو اغا خوندم حاصل کو پاسې دی او پرتوک د سخانه دی، نو بیا پتا باندې غسل نشتا. سلورم نمبر چې کله په زنانه باندې هغه ماهواري بیماری ختم شي، حیض نفس، بیا غسل کول ورته فرض دی. او پنځم نمبر د نفاس نفس چې کله ماشوم پیدایش شي دا غنه بعد نو بیا هغه وینه ودرېده، نو بیا غسل کول فرض دی. یو کس مسلمان شو د مسلمانې نه پس غسل کول فرض دی. نو دا هغه شیزونه و چې دینه بغیر یو کس غاړه نه خلاصېږي چې دینه چې غسل کی وي او دا شیزونه په دې باندې راغلی وي او دینه باوجود دا مونځ هیڅ هم نشي کولی چې دا غسل وکړي، نو بیا هغه مونځ او قرآن عظیم الشان مصحف دا ورته جایز کیږي. اوس غسل کم وخت کې سنت دی. جمعې مونځ د پاره سنت دی چې یو کس غسل وکړي، دواړو اخترونو د پاره او د احرام تړلو په وخت کې نو غسل سنت دی. او مستحبه طریقه کله ده چې کله یو کس غسل وکړي. نو دا خو ډیر دی، زه به درته یو څو بیان کما. یو کس باندې لیونتوب رالو ټیک شو، نو هغه نه پس په دې باندې غسل کول مستحب دی. او دویم نمبر حجامې نه پس. دریم نمبر مړې د علم بولو، مړې د علم بولو هغه نه پس بیا غسل کول، دا هم مستحبه طریقه ده. چې اراده دی دا و مدینه منورې شریف ته داخلیږم، نو بیا هم غسل وکړه، مستحبه طریقه ده. شب برات په شپه باندې یعنی 15 شعبان باندې هم غسل کول دا مستحب دی. لیلة القدر شپه باندې او چې کله ته داخلیږي مکې مکرمې ته نو بیا غسل کول دا مستحبه طریقه ده. نو دا هغه طریقې و چې سنت او مستحب او فرض دی. فرض حکم دا دی چې تب خامخا کی، او سنت دا دی چې او دینه که هغه ملامتیا وي، او مستحبه طریقه دا ده چې او دی که ښه خبره د اجر او ثواب به درته میلاو شي، که او دی نه که نو سباک نشته. اوس د غسل فرایض. غسل فرایض خو تاسو ته یاد دي، درې دي. اول نمبر خوله کې اوبه اچول، دویم پوزه کې او ټول بدن وینځل، یعنی خوله کې اوبه اچول، غړغړې کول، پوزه کې یعنی پوزه کې اوبه دومره راخکل چې هغه ترخه شي پوزه دی، ټول بدن داسې وینځل چې یو ویښته هم پاتې نشي، نو دا خو فرض دی. اوس یو کس ته تالاب ته ورټوب که خوله پوزه کې اوبه واچول، نیت یې نه و د هغه غسل کیږي، نو بس هغه غسل وشو. اوس سنت طریقه څه ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت طریقه سره چې هغه مبارک به غسل کولو، نو هغه طریقه دا ده چې اول نمبر چې ستا په بدن باندې کومه پلیتی وي هغه پلیتی به لرې کی، دا اول شو. او دویم نمبر د پلیتی لرې کولو نه پس به استنجا وکړي، او دریم نمبر د هغه نه پس اودس به وکړي. اول نمبر بدن نه به چې کم نجاست دی هغه لرې کا،
دویم نمبر استنجا وکا، دریم نمبر اودس وکا چې استنجا دی وکړو لاسونه وینځه یعنی ښایسته طریقې سره اودس وکا. او څلورم نمبر پښې اوږه باندې اوبه واچوه، بیا په ګس بیا په سر باندې درې ځله اوبه اچول. نو دا ټول مستحب او ښه طریقه ده، دا سنت طریقه ده. مخکې خو به داسې و چې دومره سهولیات به نه و، یعنې په لوټه باندې داسې اوبه به اچول. نن سبا چې فوارې لاندې م یو کس ودرېږي داسې، نو بس ټول اوبه په هغه باندې راځي، نو د هغه سنت ادا کیږي. نو که اوس بعضې داسې ځایان وي چې هلته بیا لوټې وي، نو بیا پکار ده چې اول پښې اوږه واچې، بیا په ګس واچې، بیا ټول بدن. خو لازمي خبره دا د فرض پکې دا دي چې ټول بدن به وینځي چې ستا په بدن کې یو ویښته هم اوچ پاتې نشي. چې کله ستا په بدن کې یو ویښته هم اوچ پاتې شو، نو ستا هغه غسل نه صحیح کیږي. اوس اخره کې دا مسله یاده کوي چې غسل دې وکړو، داسې غسل دی وکړو لکه صرف د فرض ادا که اودس دې ونه کو. اوس تالاب د دې ورټوب که، نیر ته دې ورټوب که، ورټوب دې که، غسل دې وکړو، خوله او پوزه کې دې اوبه واچول. اوس د موس ټایم دی، ته به بیا اودس کې او که نه اودس به نه کې. اوس یو سنت طریقه خو دا وه چې تا اودس وکړو ځکه اودس نه کې. اوس فرض کې تا اودس نه دی کړی، بس صرف خوله او پوزه کې دې اوبه واچول، ټول بدن باندې یو ځل اوبه واچول، یا دې نیر د ورټوب که، ټول بدن دې لوند کو، یا باران ته ودرېدې ټول بدن دې لوند کو، وغیره وغیره مختلف طریقې دي چې علماو بیان کړي دي. نو دلته به هم ته نه کې. اوس دومره خبره ده چې تا په سنت طریقې سره دا اودس وکړو، یعنی غسل دی وکړو، اودس خو دی وکړو. اوس فرض کې خدا نه دی کړی، نو اوس څنګه وشو؟ نو دلته هم نه کېږي. که دلته ستا نیت دا و چې زما دې په دې باندې اودس هم وشي، نو بیا خو اجر او ثواب تا ته میلاویږي، هغه په فرض باندې هم اجر او ثواب درته میلاویږي. خو دومره خبره دا ده چې دوباره به تاسو د لمونځ دپاره اودس کول څه لازم نه دي، او دا به اودس نشي کولی. نو دا یو څو د غسل متعلق خبرې چې اکثر ملګرو دا تپوس کولو چې دا غسل طریقه مونږ ته په تفصیلی یو کلیپ وکړه چې مونږ په دې باندې پوه شو. نو ځکه دا مختصر غوندې ما کلیپ وکړو. بیا کم څوک پوه شوي نه نو تاسو کولی شئ چې ما ته تاسو میسیج وکړئ، نو انشاءالله العزیز زه به تاسو ته ښه تفصیلی جواب درکمه که دې نه بعد هم څوک نه یې پوه شوي. واقول قولي هذا استغفر الله واتوب الیه.